په ظلامان ډیزل پمپه خدای دې خپل بچي مړه کړه. په ظلامان ډیزل پمپه خدای دې ستا ټول خاندان تباه او برباد کړي. ځکه دا 45 کاله وشو چې تاسې په افغانستان کې نه زموږ په خویندو میندو زړه درد وکړو، نه هم زموږ په ماشومانو زړه درد وکړو، نه هم زموږ د وطن په بربادۍ باندې زړه درد وکړو، خو خولې دا منافقې خولې مو نیولې افغانستان ته د جهاد خبرې کوئ. په خدای چې زه خو مړ شم مړ، او ما نه په قبر کې ملایکې پوښتنه وکړي چې غټ دجال او غټ شیطان په دنیا کې څوک و، زه به وتم چې دا ډیزل پمپ. افغانان ورونو زه د ویډیو هم در باندې ګورم اخره کې. پرون په سوات کې د پاکستان د مخالفو پارټیو جلسه وه، او دی په هغه جلسه کې وایي چې په افغانستان کې تحریک طالبان، اسلامي امارات 80% خاوره نیولې ده، امریکایانو ته شکست ورکړه ورته به اسلامي حکومت راولي. نو و منافقه، زه یو خبره کوم چې زه د حق علماو ته احترام لرم، خو هر یو عالم، هر یو مفتی، هر یو قاری چې دی په پاکستان کې ناست په افغانستان د جهاد په تور کوي، دا بالکل حرامي دی، دا بالکل د یلمنډۍ بچی دی، او چې څوک یې دفاع کوي هغه هم د یلمنډۍ بچی دی. په ظلامان ډیزل پمپه چې تا سره دومره غم دی د افغانستان د اسلامي اماراتو، نو دلته نوې یلمنډۍ دلته مې عکسونه لګولي، دا په لاهور کې نوې یلمنډۍ جوړه شوه. ته دا خپل طالبان، تحریک طالبان چې د پاکستان دي، دلته په یلمنډۍ کې ولې جهاد نه کوي؟ په دې لاهور کې چې په زرهاو د زناکهبازۍ اډې دي، دلته ولې تاسې جهاد نه کوئ؟ دلته ولې اسلام نه راولئ چې په افغانستان کې اسلام راولئ؟ خو اسلامي قانون لري، قانون اساسي اسلامي دی. دلته ولې دا د شرابو اډې نه بندوئ؟ دلته ولې جهاد تاسې په پاکستان کې نه کوئ؟ په پنډۍ کې لوڅې جنکۍ راووتې، هغه عکسونه به خلکو کتلي او ویډیوګانې به خلکو کتلي، ولې په دغه باندې تاسې جهاد نه کوئ؟ په شاه فیصل مسجد کې دي ډانسونه کېږي، د فلم دغه اخیستل کېږي پاټونه، هلته تاسې ولې جهاد نه کوئ؟ د پاکستان قانون مکمل کفري قانون دی، ولې هلته تاسې جهاد نه کوئ؟ خو منافقین هستئ که نه؟ د منافقت دپاره دا خبرې کوئ. زه یو خبره کوم طالبانو ته، زه په طالبانو ډېر نیوکه کوم، اوسه پورې مې نه کنځل کړی او نه مې ورته توهین کړی، خو نن درته تیزه خبره کوم. ستاسې د په خدای قسمي، ستاسې د په خدای قسمي چې تاسې به د خپلې افغان مور او پلار نه پیدا ناستئ چې دی په ظلامان ډیزل پمپ ته ولاندې او چسپکي من کېدی. ځکه دا هغه ډیزل پمپ دی چې په 2001 کې مشرف پاکستان اډې او امریکایان راوستل 250 ملکونو، همدغه ډیزل پمپ د امریکایانو نه ډالر وخوړ او دا د مشرف سره یو ځای ناست و. خدای هم تباه او برباد کا. ولې دا زموږ په وطن باندې زړه نه در کوي؟ خو تاسې خو هغه منافقین هستئ چې په خپلو مدرسو کې ستاسې مفتي د هلکانو سره زنا کوي، مور او پلار یې د درس لپاره راولېږي، تاسې ورسره دلته په زناګانې کوئ. تاسې خو هغه مدرسو د ټول عالمان د ټول مفتیان او ټول مدرسې نه خبر بیا ورکوم، تاسې خو هغه مفتي و چې د جمعې لمانځه نه 10 منټه مخکې د هلک سره زنا وکړي او بیا راشي جمع ورکوي. تاسې موږ ته د جهاد او تاسې موږ ته اسلام ښیوئ. و خدای هم تباه او برباد کا. په خدای راستي دی چې مخامخ ما ته یو روسیه ولاړي، بل امریکانۍ ولاړي، او بل اسرائیلۍ ولاړي، او بل یو پکې دا په ظلامان وته کې ډیزل پمپ وته کې مولای، چې زه به وایم چې هغه درې واړه روسیې، امریکانۍ او اسرائیلۍ زنده‌باد او مرده‌باد دغه شان دي ډیزل پمپ. تاسې هغه منافقین هستئ. تاسې په خپلو مدرسو کې دنه ویډیوګانې ډکې کړي ISI چې څنګه ستاسې دې مفتي، تاسې هر یو زناګانې په دې مدرسو کې د پردیو بچیانو سره کړي. تاسې راځئ موږ په افغانستان کې اسلامي امارات غواړئ. اسلامي امارات 80% نیولي او که 50% نیولي، تاسې ته خیر، زموږ خپل کار دی. و خدای هم تباه او برباد کا چې پرونه پورې مجاهدین سپورټ کول، چې مجاهدین اسلام افغانستان ته راولي، په هغې باندې زموږ افغانستان تباه او برباد کو. نن د طالبانو سره یو ځای شوي یاستئ، د طالبانو همدرد یاستئ، او پرونه پورې خرڅ کړل په امریکایانو باندې. افغانانو وروڼو لم نور پړق شوي. خو زه ځوانانو ته په فیسبوک او په ټیک ټاک کې ویم چې هر ملا په پاکستان کې ناست وي، دا حرامي دی چې په افغانستان د جهاد فتوی ورکوي، په ټیک ټاک کې په فیسبوکونو کې چې سم په خوله راځي ورته یې ووایي. ځکه موږ په سرو وینو کې اخته یو. زما وطن د بدبختیانو سره مخامخ دی. دا حرامیان دا 45 کاله کېږي خوله یې همدې ته نیولې ده، او انډۍ چې غټه دښمن ده هغې ته ولاکې هېڅ شی هم ویلی شي. دا کم انصاف دی افغانانو ورونو. نو خدای دې تباه او برباد کا په ظلامان ډیزل پمپه، او ستا په شان نور مولیان او چې څوک هم ستا دفاع کوي هغه هم حرامي دی. په الله سپارم دا ویډیو مخکې شیر کړئ افغانانو ورونو.
خدای دې تباہ او برباد کی. ولکه د نه امریکایان دومره غټ دشمن زمونږ، ولکه نه روسیه نه اسرائیل څومره چې دغه د مولا په جامه کې دا شیطانان چې زمونږ په افغانستان باندې د جهاد پیسې ورکوي، د په پاکستان کې ناسي، په کفري نظام کې خپل ناسي. هلته ورشه په کراچۍ کې څومره شراب خانې دي، خدای هم تباہ او برباد کړه. نن د سوات په خویندو میندو زړه درد کوي، نه د وزیرستان نه د ملکن نه د باجوړ نه د بل دي، او تاسې راځئ په افغانستان باندې د جهاد پیسې ورکوي، دا بل دي باندې جهاد پیسې دغه وګټئ که نه، دغه د سوات خویندې میندې مو ګټئ که نه. ڈالنے والی بات افغانستان میں صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اور وہاں پر امریکہ شکست کھا کر افغانستان سے جا رہا ہے، بلکہ تقریباً نکل چکا ہے. افغانستان کا 70-80% علاقہ تحریک طالبان کے ہاتھ میں دوبارہ آ چکا ہے. وہاں مسلسل فتوحات ان کو مل رہی ہیں، لیکن ان